د هغې نه بعد یو ورور ناشنا سوال کړی دی وی یو مولوي صاحب دا خبره وی کوله چې دا تاسو چې په دې باندې ردونه کوئ چې د درګاهونو له مزئ او دربارونو له مزئ او د قبرونو سره دا ناستې دې دپاره دا صحیح نه دي نو په دې خو موږ سره دلیل دی چې دا کار روا دی دلیل وی دا دی دا دلیل ذکر کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکې ته لاړ د فتح مکې په موقع باندې نو هغه امر وکړو چې زما خیمه د خدیجې رضی الله عنها د قبر سره ولګوئ نو دا خیمه هلته لګولې وه د هغې د قبر سره نو تاسو څنګه وایئ چې دا کارونه نشته نو دا روز سوال کوي چې دا خبره صحیح ده که نه الجواب د جواب نه مخکې چې تاسو ته پته م ولګي چې د علم قدر او د علماو قدر هم په زړه کې پیدا شي که ته ډېر هم ټوپونه ووایې که نه چې زه څوک یم یا زه پلانې او علانې خو لازم یو ځي کې یو ورځ به واپس کېږي چا ته علماو ته او که دا دلیل درته ذکر کړي او دا خبره ته ذکر کړي ته بیا ګرځې چې یاره اوس مې هغه د کومو شیخانو او کومو علماو د مجالسو نه چې ما ځان بېزاره کړی چې اوس بیا ورسره پسې طریقه رابطو چې اوس دا مسله راته حل کړي ته سړو راګیر کړی یم علم علم یې دا خبره یعنی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خدیجې د قبر سره خیمه لګولې وه یو خو دا خبره یاده کړئ اول نه څه فایدې دپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدیجه رضی الله عنها باندې انتهایی مین او صحیح مسلم کی روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انی قد رزقت حبها الله د هغې د مینه زما په نصیب کړې ده او دومره ډېره به یې یادوله چې عایشه رضی الله عنها وایي په صحیح بخاري کې دا روایت دی ما غرت علی امرأة ما غرت علی خدیجه د پیغمبر په دې بیبیانو کې په یو زنانه باندې ما ته دومره غیرت نه راځي لکه څومره چې به خدیجه راغلی ولې من کثرة ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایاها پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډېره یادوله او یو روایت کې دي عایشه رضی الله عنها ورته وویل یا رسول الله لکه الله چې صرف دغه یو پیدا کړي ده او هغه مشره ښځه وه یو روایت کې دي سره هغه مشره ښځه وه الله دله وي د هغې نه ځوانه ښځه درکړې ده او داسې درکړې او داسې درکړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته عایشې هغې هغه وخت کې په ما ایمان راوړی دی چا په ما ایمان نه راوړی او هغې په هغه وخت کې په ما مال لګولی چې خلکو زما نه مالونه بند کړي او هغې په هغه وخت کې زما مرسته کولی چې خلکو زما سره ملګرتیا او خپلولیانې پرېښودې او عائشہ رضی اللہ عنہ وی صحیح بخاری سے مسلم کی روایت تے چې ورځ حاله بنت خویلد راله حاله بنت خویلد د خدیجې خور ده نو دوی د اوازونه یو بل سره لګېدو لدای خور ده نو هغې اجازه ته وغوښتو چې دننه درتلی شم که نه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې حاله ده نو هغه اواز پرې د خدیجې په شان ولګي فرتاع لذلک اوس یکدم راپاڅېدو اللهم حاله یا الله وی حاله راله داسې خوشحاله شو بیبي ورته رایاده شوه ښځه ورته رایاده شوه داسې وفاداري او چې څوک د سره ښه وکړي هل جزاء الاحسان الا الاحسان او بیا داسې ښه چې ټوله دنیا دې خلاف ولاړې او هغه په خاوند باندې ایمان راوړی دا ښه به د هغه نه څنګه هېر شي مال یې ټول په پیغمبر باندې قربان کړ بیا راځو د ورور دې مسلې ده چې مولوي صاحب دا خبره کړې ده ګوره داسې واقعه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې زما د خیمه د خدیجې د قبر سره ولګوئ دا د سره سندن داسې خبره ثابته نه ده دا داسې مولیان ده چې علم ورسره نه هغوی بیانوي هغو هم د چا نه اورېدلي خو ما ته داسې ښکاري چې دا دوی د کوم ځای نه دا واقعه اخیستې زه راته وایم کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتح مکې له ورغی مکې ته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې په حجون علاقه کې زمونږ چې کومه جنډه ده هغه هلته ولګوئ او زما زیم هلته جوړ کړئ حجون علاقه کې
لکه روایت کې راځي چې امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ترکز رایته بالحجون، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا جنډه په حجون علاقه کې خښه کې هلته موږ یعنی ډېره شو. ښه دا حجون علاقه چې کومه ده، زبیر رضی الله عنه وایي الحجون مقبرة اهل مکه، دا د مکې والو مقبره ده. دا ابو موسی اشعري رضی الله عنه کور هم هلته و، نو وایي د ده د دې کور سره خوا کې وروسته د هغه کور هم هلته وبي، نو وایي دا د مکې والو مقبره ده. نو ما ته داسې ښکاري والله اعلم چې دې قبر پرستو حضراتو دا د دې ځای نه دلیل اخیستی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مقبرې خوا کې څه ولګوله؟ خیمه ولګوله. خو د دې نه خو دا نه ثابتېږي چې هغه دلته دا خیمه دې دپاره لګولی ځکه چې د خدیجې قبر دلته دی. څنګه نه ثابتېږي؟ اولنی یعنی صحیح حدیث خو پورې د ضعیف کې هم دا نشته چې پیغمبر ویلي چې حجون علاقه کې به زه ډېره کېږم ځکه چې هلته قبر د چا دی؟ قبر د خدیجې دی. داسې خو نه دي ویلي. دویمه هلته صرف قبر د خدیجې خو نه دی، هلته خو د مکې ولو مقبره ده. یعنی بیا خو به د دې نورو دا خبره به ته هم ثابتوي چې پیغمبر د مشرکانو د قبر په خوا کې هلته مشرکان هم ښخ دي او مؤمنان پکې هم ښخ دي. نو دا خو عامه مقبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځای کې هم دا نه دي ویلي چې زما دا خیمه کوم ځای کې ولګوئ، د خدیجې د قبر په خوا کې ولګوئ. اوس دا وګوره چې کوم ځای ته دوی تاویږي راتاویږي، لکه دومره دوی ځان ستړی کوي خو هغه خپله قبر پرستي ثابتوي. تاو راتاو شي تاو راتاو شي او کمثل العنکبوت د جولا د کور په شان دلیل وګوري ځان له او هغې له چې پوکې ورکړي هغه کور سره د جولا چې دی والوځي. و داسې دلیل دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ځای غوره کړی. یو روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی سبا په خیف بني کنانه کې زمونږ پړاو دی هلته. ولې؟ حیث تقاسموا علی الکفر، په دقه ځای کې قریشو قسمونه خوړلي وو په کفر باندې، مشورې کړې وي. نو موږ به هم هلته ډېره کېږو چې هغوی ته پته ولګي چې کوم ځای کې دوی قسمونه د کفر خوړلي وو، موږ به هغه ځای کې ډېره کېږو چې دوی ته د مسلمانانو د زور پته ولګي. نو دا خو یې نه دي ویلي چې موږ به جمع کېږو په هغه ځای کې چې کوم ځای کې قبر د چا دی؟ قبر د خدیجې. دا خو صدفتن دا کار وشو. یعنی کوم ځای کې چې هغه ډېره شو هلته مقبره د چا ده؟ مقبره د مکې والو د قبر صرف د خدیجې نه دی. لا بیا هم څه نه څه خبره به یې کولی وي چې صرف قبر د چا و؟ د خدیجې. نو هلته صرف قبر خو د خدیجې نه دی، مقبره د مکې والو ده. حجون علاقه کې اوس هم لاړ شئ، د چا ته ځایونه معلوم هغو ته پته شته. حجون علاقه کې دا پخوانۍ مقبره د مکې والو او همدقه ځای کې خدیجه رضی الله عنها هغه هم ښخه کړی شوې ده. نو د دې نه څه نه ثابتېږي، داسې هباء منثوره تشه دوړه یې الوځولې ده. او دا غریبانان هم دې ته خوشحالېږي، دوی هم دې ته خوشحالېږي. بله ورځ یو څه وخت کې ویډیو چلېده، ما ته یو ملګري رالیږلې وه چې ته یو مولوي صاحب ناست او څه وجد مجد راغلی دی په کسانو باندې، هغه یې ورایي چې د هغه په هغه مرۍ باندې زور کړی دی. که دې صاحب ویډیو تاسو کتلي؟ نو بیا هغه مولانا صاحب انټرویو ورکولی وي چې دا د وجد کې راغلی و او ویزې د مرۍ نه نیولی و او وی دا وجد په قرآن کې راغلی دی، دا وی قرآن کې. عوام بیا څه وایي؟ یاره نو اوس څه ووایو؟ نو هغه هم وایي چې قرآن کې دی. هسې دا اوس څه خبره شوه چې قرآن کې راغلی دی؟ خبره به څه وې؟ خو ولې وې؟ خو څه وي؟ قرآن کې راغلی، عوام قرآن کې راغلی. او دا کافر وجد دی چې یو سړی راځي په مولوي صاحب باندې ګزارونه کوي. دلته چې په چا دا وجد راشي چې علاج وله وکړو. هسې د دین نه مذاق جوړ کړی. په بنګلادیش کې یو پیر دغه پروګرام و، په سړي وجد راغلی او چې ورغی هغه مولوي صاحب نه دومره ناروا لته یې ولې خولې له ورکړه او هغه سپیکر یې ته اف وګوزار کړ. وایي دا څه چلې دا په ده وجد راغلی.
داسې خبر مې دې پورې کوله چې قرآن کې راغلي دي. کوم ځای کې دي؟ قرآن کې کوم ځای کې دي؟ دا تفصیل به دې نه معلوم وي. اوس دې ته وګوره دې مولوي صاحب ته چې دا عامي غریب دې کې راټینګ کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیمه کوم ځای کې ولګوله؟ د خدیجې د قبر سره. نو څنګه تاسو دا وایي چې د قبرونو سره د دې درباریانو دا ناسته چې ده ناروا ده؟ هلته چې قبرونه له ورشه منجوران ناسي که نه، دا د منجورانو دلیل دی. دا د منجورانو دلیل دی. او هلته بیا پراته یو دا چرس او بنګ او چې څه ګن بلا د هغه راکاږي او ویده جي وي پیغمبر خیمه هلته لګولي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ها څه دې ثابت شو؟ نه دي ثابت.